لخوب جکسا ازنگونا دی بیا بکڑی ارمان دا تور لحد سخت تکلیفونا دی مکا و خوبونا لخوب جکسا ازنگونا دی بیا بکڑی ارمان دا تور لحد سخت تکلیفونا دی. لا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وی چې پلا رضی نو خپې د کبرجنو په شان دې موړه کبر باندې مګر سبا وکې نه دا ځمکه شلولی شي چې پې وردن نه شي د خدای ځمکه نه شي شلولی او نه دا سر اوچتولی شي د اسمان ته یې ورسوي. حضرت لقمان چې خپل بچي ته نصیحت کوي نو یو نصیحت ورته دا کوي چې بچې ګورې په ځمکه به د کبر تلل نه کوې په اسانه او په نرمه طریقه په دې ځمکه ګرځه لویي به ځان کې نه پیدا کوې عاجزي په ځان کې پیدا کوې نو پاجزه الله خوشحالیږي. څومره چې الله انسان کمال ته رسوي ګورې پاجزه رسوي په کبر کمال ته نشي رسېدی. زمونږ د دارالعلوم دیوبند چې کوم باني مباني دی او د ټولو استاد دی مشر مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه ډېر لوی سړی و. د دارالعلوم دیوبند بنیاد دی ښودی دی دی د شاه عبدالغني رحمه الله شاگردو. نن سبا د دارالعلوم دیوبند نه څومره چینی روانې دي د دنیا ګوټ ګوټ کې په لکونو شاګردان دي دارالعلوم دیوبند او دا په لکونو مدرسې چې څومره د دنیا په ګوټ ګوټ کې دي دا ټولې مدرسې د دارالعلوم دیوبند په نقشه روانې دي او ټولو کې دارالعلوم دیوبند شاګردان د شاګردانو شاګردان د شاګردانو شاګردان لګیا یې درسونه کوي. د دې ټولو ثواب به مولانا قاسم نانوتوي رحمه الله ته رسېږي. لوی سړی قسم او علم اوهو نه علم غر و غر چې خدای پاک دله کوم علم ورکړی د دې له اندازه ولګوې چې کله د دارالعلوم دیوبند بنیاد یې ښوده ځمکه ورته چا وقف کړه دشت و بیابان ځمکه هغه وخت چا په ځمکو څه کول نو خوب یې خوب د دواړو جهانو مبارک سردار په خوب کې ولید. قاسم ولې په سوچ او په فکر کې پروت دی وی حضرت د مدرسې بنیاد اکدم او په دې سوچ کې پروت یم چې دا آبادي څنګه وکړم د طالبانو د رهایش د اوسېدو کوټې کوم ځای جوړې کړم لنګر کوم ځای جوړ کړم طالبانو له او دارالحدیث چې ستاسو د احادیثو درس پکې کېږي هغه په کوم ځای کې جوړ کړم او جومات په کوم ځای کې جوړ کړم چې مونځ پکې کېږي. حضرت په دې سوچ کې پروت یم په دې فکر کې د دواړو جهانو مبارک سردار ورته فرمایي وی راځه چې زه درته نقشه واچوم. په دې نقشه دارالعلوم جوړ کړه. اوس دی خوب یې نه نبي علیه السلام ته مخکې شو مولانا قاسم نانوتوي رحمه الله ورپسې شو. حضور پاک سره خپله کونټۍ د چوکه مبارکه او په هغې ورته کرښې راښکې دلته به دیوال وی دلته به دیوال وی او د دې کرښو دننه به دارالحدیث جوړ کړي چې کوم دی احادیث لولېږي او د دې کرښو دننه به جومات جوړ کړي او د دې لاندې به لنګر دی او دلته طالبانو د کوټو دی. مکمل نقشه ورته نبي کریم صلی الله علیه وسلم واچوله په خوب کې کرښې راښکې او لا عجیبه ناشنا دا ده چې وی نبي علیه السلام خپې بلې خپې روان او زه هم ورپسې روان دی راپاسېد د خوب چې راپاسېد اوس په دې سوچ کې چې ما ته خو نبي علیه السلام نقشه واچوله خوب خو بندوي نه نو ولېږه دې ځای ته ورځم چې دا نقشه رانه هېره نه شي چې هغې راته څنګه فرمایلي چې هغسې دیوالونه ووام چې هغه ځای ته ورغې د حضور پاک د هغه کونټۍ مبارکې کرښې هم پرتې وې او د هغې د خپو د قدمونو نشانونه پراته دومره لوی سړی. زه کله وایم چې د کمې مدرسې بنیاد د دواړو جهانو سردار کېږي هغې نه به خیر نه خورېږي. د کمو طالبانو د کمرو بنیاد چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم کېږي هغې نه به خیر نه خورېږي. دارالعلوم دیوبند د هغې نه خدای ډېر لوی خیر خور کړی انتهایي لوی. په مدینه منوره کې یو لوی عالم عربي و نو خلک ورسره ډېر ناست و ما یو دوه شاګردانو هغې نه مې تپوس وکړه دا څوک دی وی دا زمونږ استاد دی او سپین ګیري غټه سپینه ګیرې وه ښکلې مزېدار. نو زه ورنږدې شوم یاره زه ورنږدې کېږم چې د حدیثو اجازت ترې وغواړم تاسو استاد دی او سپین ګیرې دی او ډېر لوی سړی دی زه به ورنږدې شم چې زه د ده نه د حدیثو اجازت وغواړم. نو چې زه ورسره کېناستم ما ته معلومات اخیستل مې حضرت تاسو احادیث چا نه ویلي
وی زما فلانکي استاد یو عربي استاد یې راته وښوي هغه زما استاد دی. مې حضرت د هغه استاد څوک دی؟ وی هغه په ستاسو په انډیا کې د شیخ الهند مولانا محمود الحسن رحمه الله شاګرد. بس ما غږ بیا ونه کړ. مې سند دی زموږ دیوبند ته رسېدلی. مې شکر دا سند زموږ شته. زموږ استاد مولانا عبدالحق صاحب دی رحمه الله د دارالعلوم حقانیې شیخ الحدیث او بانی، او د هغه استاد مولانا حسین احمد مدني صاحب، او د هغه استاد شیخ الهند صاحب. ما ګوره عربو کې لوی شیوخ دا د دارالعلوم دیوبند شاګردان دي په افغانستان کې، پاکستان کې، بنگلادیش کې، او دارنګې دا نور ملکونه چې څومره دي، برما ده او که دا نور علاقې، دا ټولو کې اکثریت د دارالعلوم دیوبند بچي دي. نن په دنیا کې ګوره څومره د دین کار چې کېږي. تبلیغي حضرات مولانا الیاس صاحب رحمت الله علیه الله ته څونه کار واغشت، د هغه استاد شیخ الهند صاحب، او د شیخ الهند صاحب استاد مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه. نو دومره لوی سړی دی، عجزي څونه ده، عجزۍ ته یې ګوره. یو ځل یو په هندوستان کې یو کلی شاهجهانپور بیا ورته وي، هغې کې به کال په کال د دې غیر مذهب او د مسلمانانو په منځ کې بحثونه کېدل. هندوان به م راغونډ شو، سیکان به مو، مسلمانان به مو، انګریزان به مو. نو د هغې علاقې خلکو مشوره وکړه چې دې ځل لمونږ د بحث له او د تقریر له او د مناظرې له څوک راغواړو. ټولو په دې فیصله وکړه چې مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه راغواړو. لوی سړی دی او لوی علم کړی دی، دا مناظره به دې وکړي. نو مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه پسې د هغې علاقې عالمان رالل. وی صاحب سخ کال موږ هندوانو سیکانو سره د خپل اسلام په مطابق چې کم باس کوو او د اسلام هغه حقانیت ورته ښکاره کوو، نو د هغې دپاره موږ د ټولو علماو سته انتخاب کړی دی. نه به ته کې وی ورځ هم کومه مقرر کړې ده، وی په پلانکې میاشت کې پلانکې ورځ. وی ډېره ښه ده، زه به د هغې نه یو ورځ مخکې درځم چې کوم تاریخ ستاسو دی، د هغې نه به یو ورځ مخکې درځم شاهجهانپور ته. چې هغه تاریخ راورسېد د هغې نه یو ورځ مخکې خلک رالل ریلګاډي ته، ریلګاډي کې به درځم، ټرین کې خلک ریلګاډي په د شاهجهانپور چې کوم ریلوے سټیشن دی، د دنیا عالمان او مسلمانان او طالبان دا راغلي دي، لوی استقبال دی چې مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه به راځي او د هغې استقبال به کوو. لوی عالم دی. دې چې کله په ریلګاډي کې را روان شوی دی، سوچ یې کړی دی چې دا خو به ټول خلک زما استقبال له راغلي، عالمان به م راغلي، هغه ته پته وه دا خو به زما په زړه کې زه دومره لوی سړی یم چې دومره مولیان دي زما استقبال وکړي. او بیا چې استقبال کوي نو چغې به وایي زنده‌باد او زنده‌باد زنده‌باد. یاره دا خو را باندې ښه نه لګي، قاسمه دومره لوی سړی خو نه، دومره لوی سړی. نو د هغې ریلوے سټیشن نه مخکې بل ریلوے سټیشن راته 15 کیلومیټره د هغې او د دې منځ کې فرق و. نو دې په هغه ریلوے سټیشن باندې کوشو، د هغې نه مخکې کوشو. ریلګاډی چې کله ورسېد نو خلکو ډبې کتلې دي، پکې نشته. یو ډبې ګوري، بله ډبې ګوري، لوی استقبال دی او بینرې دی او زنده‌باد چغې دي، چې ویې کتل دي پکې نشته. هلکه څرانه دی، پریشانه دي چې دا خو نه ټیلیفون شته، هغه زمانه خو د ټیلیفونونو نه وه. او نو اوس مونږ تللی شو چې هغه پسې طلب وکړو چې حضرت تا خو مونږ سره وعده کړې وه، سالم ستا د مناظرې نمبر ایښی دی او دا که ته راونه رسوي دی، خو د هندوان او سیکانو دا ټول خلک به راپورې خاندي چې ملا پټ شو. مولانا قاسم صاحب چې په هغه بل ریلوے سټیشن کو شوی دی نو پیاده را روان شوی دی چې دا خلک ستړي شي او دوی خپلو کورونو ته لاړ شي. نو چې کم ملا صاحب زه غوښتم نو زه به لاړ شم د هغه کور ته او بیټک ته به ور داخل شم چې نه ما ته څوک د زنده‌باد چغه ووایي، نه زما څوک استقبال وکړي چې زما په زړه کې هغه لویي پیدا نه کړي، دومره لوی سړی خو نه یم چې دا دنیا خلک دې زما استقبال کوي. نو لاره کې وخورم په اخوال کې چې راځي نه اخوال کې اوبه ډېرې وې. نو د پنسي اوچتې کړی خو بیا دا پرتوک دې لوند شو، کمیس یې اوچت که او پرتوک دې لوند شو. نو د اخوال نه چې کله پورې وته نو اوس په دې سوچ کې چې دا پرتوک خو د ما لاندې د خټم شو، لوندم شو، دا به انزل غواړي او دا به اوچولم غواړي. نو که دا خو انزل خو آسان دي، دا اوبو کې به یې غوپکم، خو که دا زه اوچولو ته انتظار کوم نو دا خو بیا د ما باندې شپه راځي او خلک مې هلته په تمه دي، هغوی به هم پریشانه. نو دا چلې وکړه چې لنګ یې وواو او هغه خپل پرتوګ یې راواغېسته چې کوم لوند و د خټو شوی هغه یې ووینځه او کونټه یې ورسره وه چې زه په لاره به دا پرتوګ په دې کونټه کې ورکمه او په دې اوږه د پاسه به یې اوچت ونیسم نو هوا به یې وی
او نور به پې لګي نو په دې بوچ الله اکبر فقیرانه شان دی سړی کوم سړی دی د شیوخو د مفسرینو د محدثینو استاد هغه سړی چې حضور پاک ورته نقشه اچوي د علم لوی غر او لکه د ملنګانو غوندې هغه خپل پرتوګې په کونټۍ کې ورکه او کونټۍ په اوږه نیولې ده او نور ته نیولې ده او لنګ یې والې دی او غریب روان دی خلق عالمان راغلي دي په ټیشن کې وګرځېدل پیدا نه کړي هوټلو کې ورپسې ګورې هسې نه اوټ مخکې راغلي بل ګاډي کې په هوټلو کې نشته مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه چې څنګه راغی نو ستړی و یاره چې اوس ورځمه دا خلک به لا پوره نیخ وارو خامخا به لارو کې ولاړې راشي هوټل ته لاړ شه نو هغې کې به یو ګنټه دوه په یو کمره کې لږ ارام وکړي نو بیا به لاړ شه نو چې هوټل ته څنګه ورغی هوټل والا دې تپوس کو نوم دې څه دی نو د خپل زوړ نوم خورشید حسن و دا نوم یې بیا ځان ته بدل کړی زوړ نوم یې خورشید حسن نو هغه ته هغې ته یې وایي زما خورشید حسن نوم دی او زه سات دپاره یو کمره راله راکړې په کمره کې یو ګوټی خوب کوم ارام دا جامې به مې موچې شي نو هغې کې سم لاست مولیان ورپسې ګرځي خلک خو خواره شو لاړل خپلو کورونو ته خو چې کم مولیان دي هغې ګرځي ودرېږه د بسونو اډې ته لاړ شو چې ته بس کې نه راغلی هلته هم نشته یاره یو هوټل دی دې غاړه کې ودرېږي هغې کې ګورو چې ته هغې ته نه ننوتې چې هوټل ته ورغلې تپوس به هوټل کې کاو چې د مولانا قاسم نوم سړی خو څوک نشته هغې نه چې هوټل ته ورغلل هغه رجسټر یې کته یو نوم پکې راووت خورشید حسن وی دا څوک دی وی دا دې کمره کې یو بوډا سپین ږیری راغلی دی او په دې کمره کې دی وی شکل یې څنګه دی وی نرۍ غوندې شکل یې د خامتا جامې لاندې لنګ والی دی او ملا غوندې معلومېږي خو هندوانو وی ودرېږئ ممکن ده چې همدا وایي چې دروازه یې وټکوله مولانا قاسم صاحب پکې حضرت مونږ خو ستا لوی استقبال دپاره ولاړو په ګاډي ټرین کې په ریلوې سټیشن کې او په علاقې ټول علما او عوام الناس او د هندوانو سیکانو سره مقابله وه نو مونږ خپل شان ننښاو چې دا به لوی شان کتاب مونږ بوزو دا تاسو څنګه راغلی وی دقې خبرې نه مې ځان پټ کړی ځکه هوټل کې کمره کې ډېری قاسم دومره لوی سړی نه دی چې تاسو د په لویه مجمع کې د هغه د زندهباد چغې ووهئ قاسم دومره لوی سړی نه دی چې دومره لوی علما دی د هغې استقبال ته په لارو کوڅو کې ولاړ شیخ الهند صاحب دی فرمایي یو ځای کې مونږ ناست وو وی زمونږ دا خیال نو چې زمونږ شیخ دننه کمره کې ناست دی وی زه ما نور ملګري دي وی دې کې یو ملګري وي چې یاره د فلانکي کلي هغه قاري صاحب ډېر خشته ښکلی اواز دی نو سار مانځه کې هغه پسې ځو چې هغه پسې مونځ وکړو ډېر خشته قاري دی او خشته اواز یې دی وی یو کس پکې وی چې کم وی پلانکې وی یاره قمقلو هلته ځو هغه خو زمونږ مولانا قاسم صاحب ته کافر وایي نو موږ هغه کافر پسې مونځ کوو زمونږ شیخ ته کافر وایي او ته وایې چې هغه پسې ځو هغه چې چا خولې نه خبره وتې هغه وي ما ته خو دا پته نه و چې زمونږ شیخ ته کافر وایي خو اواز یې ډېر خشته دی مې چې مونځ به ورپسې وکړو مولانا قاسم صاحب دا خبره واورئ ځان یې غلی چې ماسخوتن کله مونځ وشو نو شیخ الهند صاحب وایي وی مونږ چې کوم ملګري ناست وو وی مونږ ته وایي چې سهار وختي به پاسو مونږ به یو بل جومات کې کوو ډېره ښه سهار وختي پاسو تهجد یې وکړل وی مولانا قاسم صاحب مخکې چې مونږ ورپسې شو حقه جومات ته یې بوتلو چې بېګا زمونږ ملګري وایي چې ورپسې مانځله ځو او مونږ وایي چې دې خو ورته کافر وایي ده پسې څنګه مونځ کوو وی هغه جومات ته لاړو چې لاړو جمع ولاړه وه مونږ ورپسې شاته صفونو کې وایي مونږ وایي چې شیخ صاحب ته ووایو چې دی خو تا ته صاحب کافر وایي ده پسې زمونږ مونځ کېږي ځکه چې یو مسلمان بل مسلمان ته کافر ووایي او هغه کافر نه نبي علیه السلام فرمایي چې دا چا فتوا لګوله دی کافر ګرځي نو مونږ ته خو شیخ معلوم دی او دا ملا صاحب زمونږ شیخ ته کافر وایي نو خو دې پخپله کافر دی ولې مسلمان ته کافر وایي یو لوی عالم ته خیر غږ د شو کول یېرېږو چې مولانا صاحب خو دې پېژنې چې څنګه مونځ خلاص شو هغه سړي سلام او شاته وکتل مولانا قاسم صاحب ما معاف کا مولانا قاسم صاحب ورته څه وایي وی نه نه وی تا که ما باندې د کفر فتوا لګولې ده نو تا په زړه کې د دین یو جذبه پرته ده د دین د خاطره دې لګولې ده د خدای لپاره دې لګولې ده نو زه دې لرالم که په ما کې د کفر څه خبره وي نو ما ته ووایه چې زه ستا په لاس توبه وباسم او ستا په لاس ایمان راوړم او د هغې نه معافي وغواړم
اوس دې خبره کې په ځمکه نه نوځي چې خدای پاکه داسې په غم واورېده. نو صاحب نه وایه خیر دی که ما د الله په شان کې څه ګستاخي کړي نو د الله په شان کې ګستاخي کفر دی، هغه ته کافر ویم. که ما د نبي علیه السلام په شان کې څه ګستاخي کړي نو د پیغمبر علیه السلام په شان کې ګستاخي کفر دی، د هغې نه م توبه وباسم ما ته ووایه. که ما د قرآن په حق کې څه ګستاخي کړي نو د خدای د کتاب په حق ګستاخي کفر دی، ما ته ووایه د هغې نه توبه وباسم. بیا سړی چې نه جي دې سټیم نه دي کړی سټیم نه دي کړی او زه معافي غواړم، دې ته عاجزي وایي. مونږ به څه کوو؟ الله اکبر. چې معمولي څه خبرې زه د چا نه کم یم څه، ملا هم وایي، پیر هم وایي، امیم وایي، زمیندار هم وایي، تاجر هم وایي. دا کبر به مونږ کوم ځای ته رسوي؟ د دواړو جهانو سردار مدینه منوره کې روان دی، په یو ډیران تیر شو، صحابه ورسره دي، ټولو پوزې پټې کړې. حضور پاک مبارک صحابو نه تپوس وکړو، وی دا پوزې مو ولې پټې کړې؟ وی صاحب دا ډیران دی د دې د وجې نه پټې کړې. وی ډیران څه ته وایي؟ ډېر هوښیار. وی صاحب دا خلک پې ګندګي غورځوي، ډوډۍ پې پاتې شوې وغورځوي، جامې چې خیرنې شي زړې شي سټېدلی پې وغورځوي، هډوکې پې غورځوي. نه دا خو ډیران نه دی، دا خو ډېر د عزت شی دی. صحابه حیران شو، الله او رسول ته باقي پته ده. وی ګورئ جي، وی هغه شی په دې ډیران تاسو غورځوئ او پوزه ترې پټوئ د کوم شي دپاره چې یو مسلمان بل مسلمان وجني او یو مسلمان د بل مسلمان عزت اخلي. هغه جامه چې مسلمان په مسلمان وجني چې زړه شي دلته وغورځوئ بیا ترې پوزې پټوئ. هغه ډوډۍ چې مسلمان د هغې دپاره بل مسلمان وجني او د مسلمان عزت اخلي، هغه ډوډۍ چې د مسلمان خېټې ته لاړه شي نو په دې ډیران یې غورځوئ، ګند ترې جوړ شي. هغه میوې او خوراکونه چې مسلمان ول مسلمان وجني او یو مسلمان د بل مسلمان عزت د هغې دپاره اخلي، هغه چې څښا شي او ستا د فالتو شي نو په دې هغوی ډیران ورته وایي. دا خو د عزت شی دی، جامه ډوډۍ او ستا خوراک چې د نه فالتو دی پې پروت دی، دې له خو مسلمان وجني. رونو انسان خوري څه، اغوندي څه، او د انسان حقیقت څه دی؟ ډوډۍ څونه عزتمن شی دی او څونه محترمه ده، خلک یې ښکلی او رومال ته تاوی، لیکن چې د انسان د مبارکې خېټې ته ور ورسېږي څه بلا ته جوړه شي. دا د انسان حقیقت دی. ډوډۍ خشته شي، میوه، سیب، کیله، انګور د قیمت شي اعلی شی دی، خو چې د انسان خېټې ته ور ورسېده څومره ګند ته جوړ شو. د انسان د دننه کارخانې دغه حیثیت دی. اوله نطفة واخره جیفة وفیما بینهما حامل للعذرة. وی اول د نطفه ده، اخر مردار چې چینجو که انسانیت پکې نی او ایمان پکې نی او یا پکې فسق و فجور راشي د چینجو جاله او دې میانس کې وګوره نو په ګېډه کې دې څه مرداره پټه کړې ده. دا ټوکړه ده په بکس کې پرته دکاندار سره پرته څومره مزېدار او ښایسته خو چې د انسان د وجود نه توشي په درې مرض ښه بیل کوي که نه کوي. دا د انسان د وجود حقیقت دی. اوبه دي ښایسته مزېدارې ښکلې پرتې دي، خو چې د انسان وجود ته داخلي شي نو څښا متیازې بیان کې ته جوړې شي که جوړې نه شي. څه حقیقت دی د انسان. میلو درنده دی که دې صفیونه کې که نکونه دې وانغېشتل او زیاتي ویښته دې وانغېشتل او یو میاشت در باندې تېره شوه، قسم د خپل بچي او ښځه به هم در نه یېرېږي. غټ غټ بریک به دې نیولي او لوی لوی ویښته به در باندې ختلي او غټ غټ نوکان به دې نیولي او څښا خیرې به بین به دنه ځي. دا د انسان حقیقت دی. لامبې به جامې به خشتک اچې او ویښته به دې کټ کې او نوکان به دې کټ کې او په صابون به لامبې نو ښکلې به او که دا دې ونه کړل ځکه ته یو هفته یو میاشت اومه لامبه نو څښا بین به دنه ځي او که به دنه نه ځي. دا د انسان حقیقت. او داس چې ماته د خلکو نه ځان لرې کوي، ولې کوم بین چې د نه ځي د هغه بین د لاسه نه خوري ښځه خوب کولی شي او نه در بچي خوب کولی شي. د انسان به کبر څنګه کوي؟ دا د کبر ځان پسې مټې والی یو غاښ باندې چې د انسان دل شي څومره چغې وباسي. بیا کور کې چې څوک خوب نشي کولی، خېټه چې معمولي بې اعتداله شي نو بیا دومره دستونه ټولګي هغه د عزت انسان بې عزته شي، جامې ته لاندې روانې څښا بدبویه. انسان سره کبر نه دی مناسب، انسان سره عاجزي مناسب. زمونږ په دې علماو کې یو ډېر لوی عالم تېر شوی دی، مولانا رشید احمد ګنګوري رحمت الله علیه. ډېر لوی سړی. د دې سړي دومره لوی علم دی چې زه د دې علم ته کله حیران شم چې خدای دې تا کوم علم ورکړی. په ترمذي یو شرح لیکلی کوكب الدري
او په بخاري او شرح لیکلی لامع الدراري سړی علم ته د حیران شي خدای دې سړي تا کم علم ورکړی نو چې دومره لوی سړی وي نو هغې کې خامخا یو بوډۍ لږ اوچتوالی هم راځي علم یو لوی نعمت دی نو څنګه سړی ظاهري خشته جامه واچوي چوغه واچوي او شکل ښکلي کړي نو ځان ورته لږ لوی ښکاري دارنګې چې چا کې علم زیات وي نو دا علم په دې سړي کې لږه نشه پیدا کړي دې لومبې لاړ مولانا حاجي امدادالله صاحب مهاجر مکي له او زل الله نو حاجي صاحب ورته وایي بیعت وکړه ما سره حالانکې حاجي صاحب چا نه دا مطالبه نه وه کړې وی صاحب بیعت به وکړم خو ما نه دا ذکر و اذکار نه کېږي کتابونه کتل دي او طالبانو د سبق ویل دي نو دا ذکر و اذکار او دا پیسې ما نه کېږي زه یو شپه خو را سره تېره کړه که یو شپه تېره کړه زه ډېره ښه شپه به تېره کړه نو چې شپې ته ورسره پاتې شوم نو حاجي صاحب د شپې پاتې تهجد یې کول وایي ما به تهجد نه کول کتاب طالبانو له ګوره او سبق طالبانو ته ښایم وایي وشرمېدم وایي مې چېرې دا دومره سپین ږیرې سړی پاسې و تهجد کې راشه ته م ورسره وکړه وایي پاسېدم تهجد مې ورسره وکړ حاجي صاحب ناست خپل ذکر و اذکار کوي نو زه وشرمېدم چې دې اوس ذکر و اذکار کوي بوډا سپین ږیرې زه سملم نو دا خو لکه یو بوډۍ بده خبره ده نو امام ورسره لږ لږ ذکر و اذکار وایي هغه د حاجي صاحب هغه ذکر چې هغه به لا اله الا الله وي که نه معمولي غوندې به یې په زوره کړل وایي هغې زما دې زړه یو څو جټکې ورکړل